نو کخکر چیرته یوازې پوخې وتلی او مشکل نه لري مګر که مات وو یا د بیخه یا ډېره حصه ماته وه نو بیا پې نه کیږي او که چیرته لږه ماته وه بیا پې کیږي. یو دا مه کوئ چې کله لاړ شي څاروي ته وګوري څونه غوښه به وکړي ځکه دا خبره درسته نه ده صحیح نه ده. که چیرته یو څاروی د مرض د وجې نه دومره کمزوری شوی و چې یوازې هډوکي پاتې ول غوښه یې وبه شوې وه. بعضې څاروي داسې دی چې د هغې د خولې نه غاښونه غورځېدلي نو که ډېر غورځېدلي وي او لږ پاتې قرباني پې نه کېږي او که لږ غورځېدلي او ډېر پاتې بیا پې کېږي. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الورى محمد وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. دنو خانا لا طول قدر من والو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الله دیو کی چې روغ او جوړ او د ښایسته صحت برخمن اوسئ. الہ العالمین جل جلاله دیو کی چې ورځ مو په خیر پیل کړې او په خیر روان او په خیر سرته ورسوئ. عزتمندو تاسو ټولو ته معلومه ده چې دا شپې ورځې د قربانۍ د پاره تیاریانې دي. کوشش کوئ چې داسې یو عمل تر سره نه کوي چې هغه عمل باندې بیا وروسته پښیمانه اوسئ او د هغې جبیره بیانوئ. قربانی د الله تعالی حکم دی. که یو سړی دا غواړي چې زه قرباني نه کوم قرباني پیسې نغدې ورکوم شریعت د دې باره کې څه وایي؟ شرعي مسله دا ده چې په دې ورځ باندې به بهترین عمل دا دی الله تعالی ته دې نه خوښ عمل بل نشته چې په دغه ورځ باندې وینه تویه شي یعنې من احراق الدم. معنا دا قرباني کول ضرور دي. په دې باندې د انسان غاړه نه خلاصېږي چې دی هغه نغدې پیسې چاته ورکړي یا یې خیرات کړي. بلکې احراق الدم به کوي چې په دې ورځ باندې به وینه تویوي. نو د دې وجې نه عزتمندو کوشش کول پکار دی چې په دې ورځ کې د قربانۍ دپاره تیاریانې وشي. داسې وکړه چې قرباني وکړو دغه قرباني ځان ته بیخي ساتمه غوره ورته یې ورکړه دا جایز دی. خو داسې مه کوه چې ته د قربانۍ پیسې راواخلې او چاته یې ورکړې نه. که الله تعالی فرمایي چې هر امت د پاره منګه قرباني مقرر کړې ده او رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي چې دا ستاسو د نیکه ابراهیم علیه السلام سنت دی د ده په هر تار ویښته باندې تاسو ته اجر درکړی کیږي. بلکې د ده د ښکرانو نه او د دوی د بوټانو نه تاسو چې د دې خدمت کوئ دا هم ستاسو دپاره اجر دی. شرعي مسله دا ده.
وینه تویول د څاروي په دغه ورځ باندې چې حلاله ورته وي، ذبح ورته وي، دا د بهترینو اعمالو نه دی. رسول الله مبارک په خپله قربانۍ کولی، هغې به 2 قربانۍ کولی. چاته پوښتنه وکړه رسول الله مبارک چې 2 قربانۍ ولې کوي؟ نو علماء هم دا جواب لیکلی دی چې یو قرباني به نبی اسلام خپل طرف نه کوله، به خپل د غریب امت طرف نه کوله. نو د دې نه معلومه دا شو چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام په خپله قرباني کړې ده او په قربانۍ کې ثواب دی. بیا کولی شي چې په وړو څاروو کې لکه پسه شه یا سیرلی شه، په دې کې د یو نفر نه زیات نشي شاملېدلی. دا به فی نفر وي. یو سوندر شه، غوا غوی چې مونږ تاسو ورته وایو، یا اوښ شه، نو غټ څاروي چې دي په هغې کې د 7 افرادو نه زیاتېدلی نه شي. کم پکې راتلی شي خو زیات نه شي راتلی. نو په دغې وړو څاروو کې او په غټو کې فرق دا دی چې په وړو کې افراد نشي شاملېدلی ما سوا د 1 نفر نه، او په غټو کې تر 7 کسانو پورې شاملېدلی شي. او یو چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام کومه دعا کړې ده، دعا نه مطلب دا دی چې یو ثواب کې شریک کېدل دي، یو په غوښه کې، یعنی حصه چې ورته مونږ تاسو وایو. نو حصه په وړو کې مال کې نشته، یوه حصه ده په خپله، او ثواب ټول امت د نبی اسلام ته بخلی شي. داسې ویلی شي چې یا الله ما ته بخښنه وکړي او د دې ثواب برکات ما ته ټول امت مسلمه د رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورسوي. او هر چې غټ څاروی دی په دې کې 7 حصې دي، نو زیات دی نه پکې شاملېدلی نه شي. خو دا 7 نفره یا 6 نفره یا 5 نفره کوشش دی دا کوي چې په زړه کې د اراده د الله جل جلاله د رضا ولري. داسې دی نه کوي چې د غوښې اراده دی ولري. ولې؟ ځکه د پاره چې دغه قربانی د الله د رضا د پاره نه د غوښې د خوراک د پاره. نو رب راضي کو ان شاء الله، رب خوشاله. د رب کریم جل جلاله رضامندی داسې یو شی دی که الله تعالی د رضا کې بیا چې څه کوي کوه. نو د ذبح طریقه به دا وي چې اول به ښه په ترتیب باندې وتړې، د هغه نه بعد چې په کوم ترتیب دې راوغورځاوه په قلاره مخ به قبلې ته کې او په دې چپ پخې غوږ باندې ستا پښه راځي، او نور که په دې حیوان کې څومره خلک قرباني کې شریکانو بهتره دا دی چې ټول دی یو ځای وي، او که چېرته نه امکان نه وي حتی الامکان نو بیا
رخصت دی ورکی یعنی اجازه دی ورته ورکی ورته دی وایي زما په ځای باندې تاسو وکیلان استه احراق الدم دی چې کله دغه را اخلي دا کم سړی چې ذبح کوي دا به وایي بسم الله الله اکبر بیا ورته پستوني باندې چاقو راکش بل ورپسې چې کله قرباني وشو نو بیا به لاس پورته کې دعا به وکړي اللهم تقبل منا كما تقبلت من حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم وخليلك ابراهيم عليه الصلاه والسلام پښتو کې وایي یا الله دا ته قبول ک زمونږ نه لکه څنګه چې تا قرباني د خپل محبوب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه قربان دغه قبول کړي وا دغه سي او د ابراهيم عليه السلام نه قبول کړي وا یا الله زمونږ هم قبول کړي نو بیا د هغې نه بعد چې دا غوښه کله تقسیمیږي د هر چا خپله حصه معلومه شوه دې ورکي خو یاد لري په کومه چاړه چې مو دغه څاروی حلال کړی دا بیا بیرون ومینځئ په همغه سطل کې مه مینځئ ځکه دې پورې دم مصفوحه نښتې ده دا مرداره ده بیا دغه حصه به هر یو کس واخلي خپله حصه به 3 حصې کې یو حصه ځان ته پرېږده یو غرباو ته ورکړه یو خپلوانو ته ورکړه او که ټول په ټول یې خوري د چا ضرورت یې ورته کولی شي مشکل نه لري بیا د هغې نه بعد نور مسلمانانو فکر پکار دی او غم پکار دی چا چې قرباني نه کړي د هغې خلکو فکر او سوچ پکار دی بهر تقدیر څاروی چې کله اخلی نو ښه په سوچ او فکر باندې واخلی د سیرلی 1 کال عمر دی د پسه 1 کال عمر دی خو که چېرته پسه سربو او د 6 میاشتو و د کال ښکاره کېده نو په هغه هم کېږي بهتره دا ده چې کال برابر د غوا 2 کاله او چې غاښونه یې کړي دا تجربه ده باقي که 2 کاله پوره غاښ یې نه کړی په هغې قرباني کېږي خو دا غاښ یو تجربه ده بعضې ډېر کم څاروي داسې راځي چې هغه په 2 کالو کې غاښ نه کړي 2 کاله نه شیرک پاتې شي که یو څاروی داسې و چې د هغې غوږ ډېره حصه نه وه په دې قرباني نه کېږي او که لږه نه وه او ډېره وه بیا پې کېږي که چېرته د یو څاروي ښکر په بیخ کې ماتو قرباني پې نه کېږي خو که چېرته یوازې پوټکی یعنې دغه پوخ یې وتلی و او لاندې ښکر روغ و
نو کخکر چیرته یوازې پوخي وتلی او مشکل نه لري مګر که مات وو یا د بیخه یا ډېره حصه ماته وه نو بیا پې نه کیږي او که چیرته لږه ماته وه بیا پې کیږي. بله دا ده چې د قربانۍ څاروی چې دی نو د هغې اډوکې هم ناسو نشي خرڅولی که خرڅ مو کړه پیسې به صدقه کوئ هغې په غاړه چې کومه رسۍ د هغه به هم لر کوئ ځان ته به یې نه پرېږدئ. که څوک په خارج کې وي دلته قرباني کوي چاته پیسې رالیږي کولی شي ورته. بعضې څاروي داسې دي چې د هغې د خولې نه غاښونه غورځېدلي نو که ډېر غورځېدلي وي او لږ پاتې قرباني پې نه کېږي او که لږ غورځېدلي او ډېر پاتې بیا پې کېږي. لکۍ یې پوره نشته پې نه کېږي که ډېره حصه وه او لږه حصه کټ شوې وه نو بیا پې باندې کېږي. که چیرته یو څاروی د مرض د وجې نه دومره کمزوری شوی و چې یوازې هډوکي پاتې ول او غوښه یې اوبه شوې وه نو کوشش کوئ چې تر ټولو ښه څاروی چې په سترګو باندې مو ښه لګېږي هغه څاروی واخلئ د الله جل جلاله دپاره چې هغه راضي کې نو کوشش به کې یا زر باندې او یا لاندې خو چې څیز ښه څیز وي ثواب به درته الله تعالی ډېر درکړي. اوس که څوک په خارج کې وي دلته ورته قرباني کېږي او کېږي قرباني کولی شي او که بیخي د اختلاف نه بهر کوي نو د اختر په دویمه ورځ د قرباني وکړي. نو منظور مې دا و چې د الله جل جلاله د رضا دپاره به داسې یو شی اخلي چې ستا سترګې په هغې باندې خوږې شي. یو دا مه کوئ چې کله لاړ شي څاروي ته وګوري څونه غوښه به وکړي ځکه دا خبره درسته نه ده صحیح نه ده. د الله بنده ته خو د غوښې دپاره نه اخلې ته خو د الله د رضا دپاره اخلې. بهر تقدیر کوشش کوه ښه څیز واخلې خوندور حیوان واخلې چې الله تعالی په باندې انعامات ډېر درکړي.